God bless you. الله دې وبخه. که چیرې یو کس ګناه وکړي یو څه وکړي هغه تاسو ته ووایي چې زما نه دا غلطي وشوه ماته معافي وکړه نو تاسو ورته په انګلیش کې ووایي چې God bless you. د دې مطلب دا شو چې الله دې وبخه. هغه به بیا تاسو ته په جواب کې ووایي چې thank you مننه. thank you مننه. Do you have a cold? آیا ستا زکام ده؟ آیا ته زکام وهلی؟ Do you have a cold? Yes, yes, that's why I'm sneezing so much. هو په همدې وجه په ما باندې ډېر زیات ترنجي لګېدلي. sneezing ویل کېږي ترنجي ته. That's why I don't like him. په همدې وجه باندې زما هغه نه دی خوښ. That's why I don't like him. I hope you feel better soon. امید کوم چې ډیر ژر به ښه شي. I hope you feel better soon. تاسې داسې هم ویلی شئ May you get well soon. الله دې ژر روغ کړه. May you get well soon. I get a bit cold every winter. هر ژمي کې په ما باندې زکام راځي. I get a bit cold every winter. هر ژمي کې یعنی په هر ژمي کې په ما باندې ډیر سخت زکام راځي. Are you taking anything for your cold? آیا ته د دې زکام دپاره څه خوري څه دوايي خوري او که نه؟ I'm taking contact. هو زه کنټیکټ خورم. د کنټیکټ یو قسم دوايي ده هغه ته ویل کېږي I'm taking contact. هو زه کنټیکټ یو قسم دوايي ده هغه خورم. Does it help? آیا دې سره دې ګذره کېږي د دې دوايي سره دې ګذره کېږي او که نه څه علاج دې کېږي او که نه Does it help? آیا دې سره دې ګذره کېږي؟ Yes, but it makes me sleepy. هو ګذره مې ورسره کېږي خو دا ما ته خوب راولي. Yes, but it makes me sleepy. هو ګذره مې ورسره کېږي خو دا ما ته خوب راولي. You'd better not go to work today. ښه به درته دا وي چې نن باید ته کار ته لاړ نه شي. You'd better not go to work today. I can't get up. زه نشم پاسېدلی یعنی د کټ څخه زه نشم راپاسېدلی. I can't get up. I can't get up in the morning. زه په سهار کې نشم پاسېدلی د کټ نه. I can't get up in the morning. زه په سهار کې د کټ څخه نشم پاسېدلی. Me too. What time do you wake up? زه هم ته په څو بجې باندې د کټ څخه پاڅېږي. Me too. What time do you wake up? زه هم ته په څو بجې باندې د کټ څخه کوزېږې یا راپاڅېږې. 5 o'clock. زه په 5 بجې راپاڅېږم. 5 o'clock. زه په 5 بجې د سهار کې راپاڅېږم. Why do you get up so early? ته اخر ولې دومره وختي پاڅېږې. Why do you get up so early? دا early نه ویل کېږي د دې دا ویل کېږي early. نو د دې مطلب دا شو مقصد یې دا شو چې ته اخر ولې دومره وختي پاڅېږې د څه لپاره پاڅېږې. I have so much work to be done. ما ته ډېر زیات کار پروت وي. I have so much ډېر زیات so much work ډېر زیات کار to be done ما ته پروت وي. I have so much work to be done. ما ته ډېر زیات کار پروت وي.